د پکتیکا ادبي بهیر ټولو محترمو ګډونوالو ته له هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو وړاندې کوم. څرنګه چې ما ته دغه موضوع راکړل سوې ده چې د اسلام او د دیموکراتیکو نظامونو پرتله یا مقایسه، دا موضوع ډېره پراخه موضوع ده او کوم وخت چې ما ته راکړل سوی ده 15 دقیقې، هغې کې نه جوړېږي. بیا هم د امر د امتثال په خاطر باندې به په دې موضوع باندې څو خبرې دا وکړو. مخکې له دې چې موږ د اسلام په موضوع باندې خبره کوو یا د دیموکراتیکو نظامونو په موضوع باندې یا د هغو پرتله او مقایسه چې کومه ده، تر دغو ټولو مخکې موږ دیموکراسي په هغه تعریف باندې چې دنیاوالو یې تعریف کړی ده دا یو څه تر بحث لاندې نیسو. بیا له هغه وروسته دغه مقایسه باندې 2-3 خبرې 15 خبرې وکړو. نو دیموکراسي چې کومه ده دا یوه د حقوقو اصطلاح ده، سیاسي اصطلاح ده، د سیاست په علم پورې ارتباط لري او د سیاست کتابونه ورباندې غږېدلي. نو کتابونه لیکي چې دا اوس د لرغوني یونان یا د یونان قدیم یا د باستاني یونان لخوا راغلې کلمه یعنې یوناني کلمه ده چې دا کلمه دیموکراسي له دیموس او له کراتوس نه جوړه سوې ده. دیموس یوه برخه ده، کراتوس یې بله برخه ده. دا ښهوالی او بدوالی دا باندې به وروسته خبره کوو. موضوع چې پای ته نه یې رسېدلې، خلص او نچوړ او حاصل د کلام چا نه یې راخیستی، تر هغه پورې خو فیصله نه کول کېږي. نو یو خوا یې دیموس ده او بله خوا یې کراتوس ده. دیموس جمع کراتوس بیا یو څه تغیرات پکې راغلي وو، دیموکراتیک یې ځینې جوړ کړی. دیموس ویل کېږي په یوناني ژبه کې 2-3-4 معناوې لري، یعنې یو مشترک لفظ ده په 3-4 معناګانو. د خلکو په معنا باندې هم راغلی ده، ولس ته ویل کېږي، خلکو ته ویل کېږي. دویمه معنا یې چې ده غریبانانو مساکینو ته هم ویل کېږي. او درېیمه معنا چې ده هغه عوامو ته ویل کېږي، عامو خلکو ته. او څلورمه معنا چې ده هغه د اقلیتونو ته لږکیو ته مثلا دیموس ویل کېږي. او دا بله برخه چې ده کومه چې کراتوس ده دا 2 معناوې لري. یو معنا یې قدرت ده، توان، طاقت، زور او قدرت، دغه ته ویل کېږي کراتوس. او دوهمه معنا یې چې ده دا قانون ده، قانون، قاعده، رابطه، ضابطه، اصل، بنیاد، بنسټ، آداب، اساس، دغو ته سره ویل کېږي. دا یې هم دوهمه معنا ده د کراتوس د کلمې. نو د دوی له دغې کلمې چې له اشتراکه د دغه د دیموس او د کراتوس د کلمې له دې ګډون نه په یو څه تغیر سره له دغه نه داسې حاصل اخیستل کېږي چې مثلا د خلکو یا د غریبانانو یا د عوامو یا د اقلیتونو د لږکیو قدرت یا د هغوی مثلا قانون، دا یې معنا ده. له یونان نه دا کلمه بیا چې کله فرانسې ته ولاړه، هلته دیموکراتي په معنا باندې یعنې په تلفظ باندې دیموکراتي په فرانسوي اصطلاح کې ورته ویل کېږي.
اصطلاحي تعریف دوی دا ورته کړی د هغه حکومت چې په هغې کې خلک د قانون او قانونګذار لپاره د انتخاب حق لري. اصلي موضوعات چې دوی ورکړي دي هغه دوی دا ویلي دي چې مقصد اصلي موضوعات د ډیموکراسي چې کوم دي هغه یوه د ټولنې ازادي ده. په موضوع باندې بیا یوه لنډه خبره کوو. بله د بیان ازادي ده. دریم چې د دوی وایي مدنیت د اجتماعیت ټولنیزتوب. څلورم اساس یې ده د ژوند حق ده. پنځم چې د اقلیتونو د لږکیو حقوق دي. اوس نو د دوی په دې علمي اصطلاح کې د دنیاوالو د نړیوالو په دغه علمي اصطلاح کې مثلا د دیموکراسي اقسام څه شی دي؟ د اسلام له نظره به وروسته پیغلي. اول قسم دیموکراسي دا تقریبا دوی دیموکراسي په څلور قسمه باندې ویشلی. اول قسم دیموکراسي چې ده د نمایندګي دیموکراسي. مثلا کوم نظام یې په دنیا کې د دې نظام برخه چې کومه ده اصلي برخه یې هغه دا ده چې مثلا خلکو خپل نمایندګان ټاکلي هغه هلته سره ناست دي دا نظام د هغوی لخوا په تقنیني توګه او په نورو برخو کې دا رواني اداره کېږي. دا د نمایندګي یا د ذریتوب هغه دیموکراسي ده. دومه چې د دوی وایي څو حزبي دیموکراسي ده. لیبرال دیموکراسي ورته وایي. دا داسې دیموکراسي ده چې یو څو ګوندونه یې په دې هېواد کې هغه مقصد د له خلکو نه نمایندګي کوي. هر ګوند خپل سهم او خپله برخه لري. دغه دیموکراسي چې ده په امریکا کې ده، په غربي اروپا کې ده، استرالیا کې ده، نیوزیلند کې ده، په هند کې ده او په نورو هېوادونو کې. دا هلته د دوی دیموکراسي ده. دوهمه برخه. دریم چې د یو حزبي دیموکراسي ده. یو حزبي دا معنی چې یو ګوند یي هلته او دوی دا وایي چې موږ د خلکو حکومت ده، دغه ګوند ده، دغه وطن ده. لکه د چین په چین کې چې ده مثلا یو حزب د هغه حاکم یي د تل دپاره دغه د دوی دیموکراسي ده. بله مشارکتي دیموکراسي ده. هغه دا ده چې د ټولو خلکو په خوښه باندې به یو کار کېږي. کم او لوی په ټول کې غږېږي. دا په باستاني یونان کې مخکې وه، اوس په دنیا کې وجود نه لري. پنځم شبه دیموکراسي ده. شبه دیموکراسي دې ته وایي چې وي خو دیکتاتوري خو بیا هم بعضې دیموکراتیک نظامونه نهادونه موجود دي د هغو لخوا دغه وطن په مخ باندې وړل کېږي. اوس دغه دیموکراسي او اسلام دا اوس د دوی مقایسه څه شی ده، د دوی پرتله څه شی ده. د اسلام له نظره دیموکراسي چې ده دا اوس ښه کار ده، بد کار ده، ښه نظام ده، بد نظام ده، روا نظام ده، ناروا نظام ده. دغه اوس څه وایي؟ نو ګورئ دلته اوس که څوک په هر نظر یې موږ او تاسې به د دین له زاویې یا د دین له کونجه به ورته ګورو. نو تاسې الحمدلله مسلمانان یو، وطن مو هم اسلامي ده، نظام مو هم اسلامي ده او اسلامي ټولنه کې اوسو پلرونه نیکهګان 1400 کاله تقریبا کېږي شاوخوا چې دلته مقصد اسلامي نظام او اسلامي وطن ده. دا که عارضي او تاري توګه باندې یو څه کله کله یو څه مشکل جوړ سوی خو بیا بېرته الحمدلله خدای جل جلاله دفع کړی ده. اوس خبره دا ده چې دیموکراسي هغه قانون ته ویل کېږي چې هغه وضعي قانون، وضعي عندي قانون، وضعي قانون. مثلا خلک راولاړ شي هلته سره کښېني په دا پارلمان کې یا سره کښېني په دا ولایتي شورا کې. نو بیا نو دلته نظرونه سره تبادله کوي، رایې سره اچوي چې دا د تا څه وړ خوښه ده، د تا څه وړ خوښه ده، د تا څه وړ خوښه ده. اخر ته له خوښ وي چې خبر دا سره راوځي چې ما دا خوښه ده چې دا کار که داسې پېښه وسوه دا به داسې کوو. مثلا که دغه مجرم دغه جرم وکړو دغه ته به مثلا 1 کال سزا ورکوو، دا بل که وکړو هغه ته 2 کاله سزا ورکوو. دغسې یو عندي قانون ده. دیموکراسي چې ده دا عندي قانون ده. او بل د خلکو د غوښتنې چې هغه شی چې بیا سړي ته خوند ورکوي د دغه غوښتنې قانون دغه ته دیموکراسي ویل کېږي. مثلا دې ته په شریعت کې په عقایدو کې موږ دغو خلکو ته دیموکراتانو ته موږ اهل هوا ویلی شو. اهل هوا د خپل خواهش خلک چې څه یې زړه غواړي هغه به کوي، دغه ته ویل کېږي اهل هوا. او اهل هوا چې ده د خپل خواهش چښتنان چې څه یې زړه ورته وویلي، څه یې طبیعت ورته وویلي، څه یې دا فکر ورته وویلي هغه عملي کوي. او چې څه شي خوند ورته خوند بس هغه به کوي. دغه ته ویل کېږي دیموکراسي.
نو په دې کې دا معنا شوه چې قرآن کریم ته هم ضرورت نشته العیاذ بالله. دا سړی سم دقیق معلومات. قرآن کریم 6600 آیاته، 10 سپارې، 7 منزله، 114 سورتونه په 23 کاله کې الله جل جلاله بشریت ته د هدایت لپاره راولي تر ورځې د قیامته پورې دي. د ثقلینو لپاره، د انسانانو د پیریانانو لپاره دا یو اساسي او بنیادي او بنسټیز دا یو قانون ده. له اسمانه راغلی، خدای جل جلاله رالیږلی، په ډېر عزت او په ډېر قدر او په ډېر قیمت یې رالیږلی. یو صورت چې به راتو، یو سورة الانفال چې راتو، سورة الانفال تفاسیرو لیکلي دي 80,000 ملایکې په بدرګه خالي ورسره راغله. له اسمانه تر دغه جا پورې 500 کاله لار ده، بیا تر دوم اسمانه بیا 500 کاله ده، بیا تر درېیم اسمانه بیا 500 کاله ده. اتې ته حساب ورته وکړه، 7 اسمانونه د هغه پورته لوح محفوظ ده. دلته له دې اسمانه راغی، له دې اول اسمانه مقصد له بیت العزت نه چې راغی 80,000 ملایکې له جبرائیل علیه السلام سره ملې وې، ملګرې وې د قرآن کریم د عزت په خاطر باندې. یو سورة الانفال راغی، 80,000 ملایکې ورسره راغلي. نو دا خو تر ورځې د قیامته پورې د مسلمانانو یا د بشریت لپاره او د پیریانو لپاره هم ده. ځکه چې د ثقلینو لپاره دوه درنې طایفې، ثقلین هم پیریان هم انسانان، دغو ته خدای پاک قانون رالیږلی. نو اوس تاسو پام ورته وکړئ، د خدای پاک قانون به ښیي که به د خدای تعالی د بنده قانون ښیي. کوم شی چې الله جل جلاله موږ تاسو ته غوره کړی هغه به بهتري که د خدای پاک بندګان چې سره یو ځای سوي یو څو نفره مخلوقات او یو جوړ کړی دا به ښیي. او یوه بله خبره بله هم شته چې قرآن کریم خو هغه د موجود ده، که نه وای خو موږ به وایو چې اوس اسماني قانون، خدایي قانون، الهي قانون، د اسمان راغلی قانون دلته اوس نشته. چې نشته خو راځئ دلته به یو وضعي قانون جوړ کړو، عندي قانون خپله به سره جوړ کړو، ځکه چې بیا خو به بیخي انارشي سره جوړ، ډېره ګډوډي به یې شته، دا وضعي قانون هم نه وي. نو اوس قرآن کریم موجود ده، 14 لکه احادیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا موجود. 4 مذاهب موجود دي په فروعو کې، په فقه شریفه کې، او 2 نور مذهبونه په عقایدو کې، د ماتریدیه و د اشاعره و دغه حق مذهبونه دا موجود دي. نو 14 لکه احادیث موجود دي، 4 مذاهب موجود دي، لیک تفصیلات موجود دي، فقه موجوده ده، اصول فقه موجود، دیانات موجود دي، معاملات موجود دي، عقوبات موجود دي، مثلا نو معاشرات موجود دي، اخلاقیات موجود دي، ټول شیان موجود دي. مقصد موږ د بشر قانون ته ضرورت نه لرو چې هغه واضح شي د موږ دپاره او دلته قانون راته وضع کړي او بیا ووایي چې دا اوس د خلکو قانون به موږ جوړ کړی. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ ته خدای جل جلاله په سورة المائده کې 44 نمبر آیت کې الله جل جلاله څه فرمایي؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. ومن لم يحكم او څوک چې حکم نه کوي بما په هغه څه باندې انزل الله چې الله جل جلاله را نازل کړي دي، چې هغه د قرآن کریم آیاتونه دي، دغه باندې حکم نه کوي، په بل شي باندې حکم کوي، په ما انزل الله باندې حکم نه کوي، فاولئک هم الکافرون. نو دا کسان چې دي دغه کافران، یعنې کافران دغه ښکار کوي چې په قرآن کریم باندې حکم نه کوي او له ځانه دلته نور قوانین وضع کوي او دغه مقصد بیا عملي کوي. یوه خبره خو دغه ده. دوهمه خبره دا ده چې الله جل جلاله په دغه پسې متصل په 45 نمبر آیت کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. او څوک چې حکم نه کوي په هغه څه باندې فیصله نه کوي چې خدای جل جلاله را نازل کړي له اسمان، فاولئک هم الظالمون. نو دا کسان چې دغه ظالمان، خدای جل جلاله یو وارې دا خلک کافران وبلل، بیا یې دا خلک ظالمان وبلل. زه خو د خدای جل جلاله خبره مې وکړه. دریم 45 نمبر آیت کې په دغه سورة المائده کې الله جل جلاله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. څوک چې حکم نه کوي په هغه څه باندې، یعنې په هغو آیاتونو باندې چې الله جل جلاله را نازل کړي دي، دا کسان چې دي دا فاسقان. فاسق هغه چاته ویل کېږي چې غټ ګناهګار، د کبیره ګناه مرتکب. نو خدای جل جلاله هغه کسانو ته چې قرآن کریم یې ایسته غورځولی
او مدار د عمل یې نه ګرځوي او د عمل جامه نه ور اغوندي او عملي شی نه بولي او نظري شی بولي یا د تبرک شی بولي، مقصد ایمان یې تر دغه درجې پورې پاتې شوی. دغو خلکو ته الله جل جلاله 3 وارې خبره کړې. یو ځای کافرانو ورته ویلي، بل ځای